که چاته خپله مېرمن بدرنګه ښکاري نو لومړی د خپل مخ په آینه کې وګوري چې په خپله څه شی دی او څنګه ښکاري. څوک چې د انتقاد لاس اوچتوي لومړی د پر ځان قضاوت وکړي. هر سړی باید دا پوښتنه له ځانه وکړي چې ما د خپلې مېرمنې لپاره څه کړي دي، ما هغې ته څومره درناوی، محبت، آرام او حق ورکړی دی. مېرمن د ماشومانو د زیږولو ماشین نه دی، نه هم وینځه ده چې د کورنۍ د هر غړي خدمت دې بېوقفي وکړي. مېرمن انسانه ده، احساس لري، ستړی کیږي، هیلې، ارمانونه او حقونه لري. که موږ د مېرمنې قدر وکړو، درناوی یې وکړو او ورسره په نیکۍ چلند وکړو نو کور به د آرام، مینې او برکت ځای وي. ډېری خلک یوازې د صورت ښکلا ته سترګې نیسي، خو د سیرت ښکلا ته داسې ړانده ګرځي لکه وجدان یې چې په خوب ویده وي. خلک د مخ رنګ، د سترګو ځلا او د ویښتو رنګ ګوري، خو د زړه صداقت، د کردار پاکوالي او د چلند خوږوالی نه ویني. حال دا چې صورت د وخت سره زړیږي، خو که سیرت خراب وي نو ټوله ښکلا یې د خاورې په ارزښت هم نه وي. له خبرو مو مطلب دا و چې زموږ ډیری قضاوت د پستوکي پر سطحه کیږي، نه د انسانیت پر ژوروالي، او همدا لامل دی چې ښکلې څېرې د بد اخلاقو په بوی بدې شي.